بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته ګران هیوادوالو، د سکیم میډیا چینل ته ښه راغلاست. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک پوهنې جدول سره شریک کړم. مخکې له هغه نه چې تاسو سره د جدول شریک کړم، راځم ستاسو سوالونه چې تاسو له ما څخه کړي دي. لومړی سر کې راځم، دلته زموږ یو دوست سوال کړی ده او ویلي دي چې تاسې ब्रदर सवाल करता گفته است که یعنی رفت پاسپورت و اطلاع پخش کرده کسایی که غیر حاضر هستند اونها فقط تا روز می میتونه چیزی کنه مراجعه کنه. اگر بعد از اون مراجعه کنه فرمشون نمیچره قابل اعتبار نیست. این حرفشان حقیقت داره یا نداره؟ این اطلاعشان حقیقت داره یا نداره؟ بله برادر، این اطلاعات دین روز البته پخش شده بود. کسایی که مثلا غیر حاضر میشن خصوصا در ولایت ها فقط و فقط تا روز 3 روز البته وقت داره. اونها میتونه که در روز تا 3 روز فرمای خود چیز کنن، دریافت کنن، بیومتریک شود. اگر غیر حاضر شود اونها باید بیومتریک نمیشه، چون نمی قسم اطلاعی پخش شده. چون زیاد نفرها غیر حاضر شده و فرمایشان هم فعلا در کابل ذخیره شده. به مو خاطر پروسه کمی چیزی کرده عقب مانده. یعنی فعلا روزانه تقریبا دولت های 40 پاسپورت توزیع میشه البته. و روزهای قبل تقریبا تا 100 الی 200 پاسپورت توزیع میشد. به مو خاطر نفرهای زیاد غیر حاضر شده، توزیع هم کم شده و همین قانون چیزی که در تطبیق کرده فعلا عملی که از دین روز البته این قانون عملی شده. باز هم کسایی که حاضر هستن میتونه در میلی تاخیر میافته خود به امریت های خود چیزی کنه برسن و بیومتریک انشاءالله مشکلشون حل میشه. و کابل که هست البته اطلاعی کابل هم قسم شده فعلا. یعنی قبل این قسم بودن کسایی که ثبت نام میکردن اگه یک ماه بود هم مراجعه میکرد در کابل بیومتریک میشن، یک سال غیر حاضر هم نمیبودن بیومتریک میشن. مگم متقاضین زیاد شده، زیاد غیر حاضرین شده. و مو خاطر اطلاع جدید پخش کرده که کسایی که تا 3 روز البته مراجعه نکرد اونها فرمشون باطل میشه. بخاطر این قانون بخاطر شما یاد کرد تا زود برای شما چیزی کنیم و بد برسه. دا قانون بی لپاره اگر شوی ده کسان چې غیر حاضرین دي، یعنی ډېر کسان غیر حاضرین شوي دي. فرمې وخت نهایي فرم وخت مشخص شوی ده، بیومتریک وخت مشخص شوی، مګر پاسپورت ریاست یا امارت ته په وخت باندې مراجعه نه ده کړې. نو په دې خطر باندې د تطبیق لپاره د ښه نظارت لپاره او د ښه د بیومتریک لپاره دا قانون پاس کړی تر څو کسان چې غیر حاضرین دي هغوی مراجعه وکړي او بیومتریک شو. هغه کسان چې تازه ثبت نامونه کړي یا مخکې ثبت نامونه کړي دوی ته څه وشي ضرب نوبت ورسېږي. ځکه دوی چې کله غیر حاضرین هم بیومتریک کوي او د نوي کسان هم د بیومتریک په دې باندې بیروبار ډېرېږي. دوی نشي کولی چې په یو وخت کې تقریبا 10,000 یا 15,000 کسان څه وکړي د ورځې بیومتریک کړي یا پاسپورټونه چاپ کړي. دې خطر باندې مشکلات سره مخ شوي. نو فعلا لپاره هم کابل کې او ولایتونو کې ټول ټال داسې 9,000 یا شاوخوا 8,000 کسان هم بیومتریک کېږي او د پاسپورټ توزیع چې ده چاپ کېږي چې هغه تر 10,000 شاوخوا پورې کېږي. ځکه دلته زیاتره کسان چې دي غیر حاضرین دي، هغه پاسپورټونه هم څه کوي چاپ کوي. او د دې په جمع کې هغه کسان چې آنلاین ثبت نامونه کړي دي نو تقریبا 15,000 شاوخوا 16,000 شاوخوا کسان دي پکې. هغه چې غیر حاضرین دي هغه هم داسې ورځې له 15,000 نیولې تر 2,000 3,000 کسانو پورې پکې شامل دي. بیا هم که تاسې د پاسپورټ په ارتباط باندې کوم سوال لرئ کولی شئ موږ سره خپل سوال شریک کړئ، د دې ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو موږ تاسو ته ځواب درکړو. راځو د پاسپورټ هغه جدول ته راځو کوم موږ ترتیب کړی ده تاسو لپاره. نو فعلا لپاره جدول ته راځو، ګورو چې دولتونو بدې کوم تاریخ ته رسېدلی ده. د نن تاریخ د 1402 کال د اتمې میاشتې د 20 تاریخ ده. راځو د کابل نومدهي جدول ته راځو. فعلا لپاره کابل چې ده د 1401 کال د شپږمې میاشتې شپږم کې ده. فعلا لپاره کوم تاریخ نه ده خوړلی. احتمالا زیات شته چې سبا یا بل سبا د پنجشنبې په ورځ نوی تاریخ ووهي. هغه کسان چې نوی ثبت نامونه کړي نوی تاریخ ووهي. او هغه کسان چې لا تر اوسه پورې یعنې د شلم و 20 و 22 د تیر کال د اګست میاشتې په 22 باندې ثبت نامونه کړي یا د سنبلې په اوله دویمه
باندې ثبتنامونه کړي دي، دوی تاریخ مشخص کړی نه ده. دوی کولی شي چې یو تحلیل دا وکړي چې دوی د خپل هغه عکس او همدارد اپډیټ کړي، اپډیټ عکس امضاء پکې واچوي، هغه نه وروسته دی بیا بل ولایت انتخاب کړي. لکه مثلا فی لپاره د زابل او نورستان او پکتیکا دولتونه خلاص دي، روزګان د دې فرم تبدیل کړي 15 دقیقو لپاره، بېرته د پس دا هم خپل فرم نه بېرته کابل ته تبدیل کړي. ان شاء الله دې ته به څه وکړي، نوبت به ورته ورسېږي. کله چې تبدیلوي د سب بټن دې بیا ووهي، نو بیا د تایید ارسال کړي، ان شاء الله به ورته نوبت رسېږي. او د روزګان نوبت چې دا د روزګان نوبت دهي د 1402 کال د 8 میاشتې 12 تاریخ کې ده. او د بادغیس نوبت دهي چې ده د بادغیس نوبت دهي د 1402 کال د 15 میاشتې 3 تاریخ کې ده. او بامیانو نوبت دهي چې د 1402 کال د 15 میاشتې 24 کې ده. بدخشان د 1402 کال د 6 میاشتې 29 کې ده. او بغلان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20 کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 5 کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20 کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 12 کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 26 کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 26 کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 29 کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 5 تاریخ کې ده. د کندي ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 12 تاریخ کې ده. سرپور ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 29 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 9 تاریخ کې ده. غزنی ولایت د 1402 کال د 11 میاشتې 2 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 22 کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 29 کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 20 کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 19 کې ده. او د کونړ ولایت چې د 1402 کال د 15 میاشتې 20 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2 میاشتې کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 19 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3 میاشتې 22 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 19 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 4 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1402 کال د 1401 کال د 11 میاشتې 19 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 20 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 11 کې ده. او زابل ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 14 تاریخ کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې جدول. هغه هیوادوال چې په دغه تاریخونو باندې ثبتنامونه کړي دي دوی کولی شي هغه خپله فورمې دې چک کړي، وګوري دوی ته تاریخ مشخص کړی ده، کولی شي خپله ولایتونو ته مراجعه وکړي، بایومتریک کېږي. که چېرته دغه احیانا بیا هم وایم که چېرته په 3 ورځو کې دې مراجعه ونه کړه دې فورمې باطل کېږي، یعنې قابل اجرا نه ده. بیا چې هر څه یې سره وکړه هغې ریاست پورې اړه لري، امریت پورې اړه لري. نو شاید درته قبول یې کړي، شاید قبول نه کړي. بعضې دولتونه دي چې څه نه قبلوي، بعضې چې څه ناڅه د غرضونو لپاره څه پلان لري، حتما یو کوم پلان به ولري. خو بیا هم دوی چې خپله اطلاعیه کې کړې ده دغه 3 ورځې، نو دوی خپل هغه ویلي چې هغه کسان چې بایومتریک ورځې مشخص 3 ورځې پورې فورمه چې شه قابل اعتبار ده، که نه نورې فورمې باطله کېږي او نه چلېږي. نو هیله کوم هغه کسانو څخه چې بایومتریک مشخص شوی ده دوی دې مراجعه وکړي، او که چېرته مراجعه ونه کړي بیا ورته ستونزه پیدا کېږي.